لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك. دیارلسمه پوښتنه: کله چې څوک د حج یا عمرې په سفر ځي نو څه کول ورته پکار دي؟ ځواب: کوم څوک چې د حج یا عمرې په سفر ځي د هغه لپاره دغه کارونه کول پکار دي. اول: دا واجب ده چې دغه حج یا عمره به خالص د الله جل جلاله د رضا لپاره کوي، ځکه الله جل جلاله یوازې هغه عمل قبلوي چې خالص د رضا لپاره شوی وي. په دې نیت به حج او عمره نه کوي چې خلک زما صفات وکړي یا ما ته حاجی صاحب یا عابد صاحب ووایي. یوازې هر نیک عمل به د الله پاک لپاره کوي، ځکه رسول صلی الله علیه وسلم ویلي چې د اعمالو ثواب پر نیت موقوف دی. دوهم: دا واجب ده چې د تګ مخکې به د ټولو ګناهونو څخه په اخلاص توبه باسي، په داسې طریقه سره چې په زړه کې به پر تیرو ګناهونو پښیماني کوي، په خوله به د الله تعالی څخه د تیرو ګناهونو بخښنه غواړي او د بیا لپاره به د دغه ګناهونو د نه کولو ټینګ قصد کوي او 2 رکعته د توبې لمونځ به وکړي. له لمانځه وروسته به د دعا لپاره لاسونه پورته کړي، په ډېر عاجزۍ، ادب او حضور سره، په حیا او ژړا سره به اوږده دعا وکړي. یوه دعا به څو واره کوي او دا به وایي: یا الله پاکه، زما د ټولو ګناهونو څخه تا ته توبه ده، زه بیا هیڅ کله هم ګناه نه کوم، ستا مغفرت زما تر ګناه ډیر فراخ او زیات دی او ستا د رحمت امیدوار یم. دغه ګناه که داسې وي لکه زنا، شراب څښل، سرود اوریدل، ورقې کول، فلمونه کتل، په موبایل کې د زیروح شیانو عکسونه کتل او داسې نور، نو اول به دغه ګناهونه پرېږدي او د الله تعالی څخه به په خوله بخښنه د دغه ګناهونو وغواړي او پر زړه کې به د دغه ګناهونو پر کولو پښیمانه شي او پر روان وخت کې به د دغه ګناهونو د نه کولو ټینګ قصد وکړي. دغه توبه ده او که لمونځ قضا شوی وي یا یې روژې خوړلې وي یا یې زکات ورکړی نه وي نو د لمونځونو او د روژو قضا به راوړي او زکات به ورکړي، او که د چا مال یې خوړلی وي نو هغه مال به خپل مالک ته ورکړي او یا به د هغه څخه بخښنه وغواړي، او که د مال مالک نه و بیا به مال د ده قریب یا وکیل ته ورکړي، او که د مال مالک او هم یې قریب بیخي ور معلوم نه و بیا به د هغه مال اندازه پر مسکینانو په دې نیت صدقه کړي چې زما ذمه فارغه شي. او که یې د چا غیبت کړی وي نو که غیبت هغه ته رسیدلی نه و او یا هغه سړی چې غیبت یې شوی دی مړ یا غایب و، په دغه صورتونو کې د الله تعالی څخه د ځان او د هغه چا لپاره چې د غیبت پسې کړی دی بخښنه وغواړي، او که غیبت هغه سړی ته رسیدلی و نو که فتنه نه پیښېدله د هغه څخه به بخښنه وغواړي او د توبې هغه نور شرطونه د ورسره پر ځای کړي چې مخکې ذکر شول. دغه توبه ده. دریم: دا واجب ده چې اولاد او هغه چاته چې پر دی نفقه واجب ده دومره نفقه به ورپرېږدي چې د ده تر راتګ پورې بس شي او خپله به هم د نفقې لپاره حلال روپۍ ورسره واخلي. که چیرې د ده روپۍ حرامې یا شکمنې وي بیا به د چا څخه حلال روپۍ قرض کړي، هغه به ورسره یوسي، بیا به قرض د خپل مال څخه ادا کړي، او له هر چا سره یې چې معامله یا ملګرتیا کړې وي له هغه څخه به معافي وغواړي. څلورم: که د چا امانت شی ورسره وي هغه به خپل مالک ته ورکړي، او هغه چې پر ده د چا قرض وي یا د ده پر چا قرض وي یا بل داسې ضروري شی وي ټول به ولیکي او یو دینداره، امین، عادل سړی به خپل نائب او وصي وټاکي. پنځم: دا مستحب ده چې د یوه دینداره سړي سره مشوره وکړي چې د حج روپۍ چیرې او د چا سره جمع کړم، او هم دې په دغه باره کې چې د چا سره ولاړ شم، د چا سره ملګری شم، استخاره وکړي. تر مشورې او استخارې وروسته دې د مشورې او استخارې موافق عمل وکړي. شپږم: باید هغه مسئلې زده کړي چې د حج په سفر کې د ده ورته ضرورت وي، مثلا لکه د سفر لمونځ، په طیاره کې لمونځ او داسې نور، او همدا رقم د حج د کولو طریقه او د حج متعلق احکام له روانېدو مخکې به زده کړي، او د ځان سره به د حج د احکامو یو ښه واضح او جامع کتاب یوسي، او د یوه ښه صالح پرهیزګاره ملګري طلب به وکړي
چې هغه مخکې دغه د حج سفر کړی وي او سره د دغه صفتونو که عالم ملګری پیدا کړي ډیر ښه دی. اووم، دا مستحب ده چې له کوره د وتلو پر وخت او هم تر وتلو وروسته صدقه یعنی خیرات پر مسکینانو وکړي. اتم، چې کله له کور څخه د وتلو اراده وکړي نو په کور کې به 2 رکعته لمونځ وکړي، بیا به دعا وکړي او د خپل کور د قریبانو او دوستانو همسایګانو څخه به رخصت واخلي، معافي او دعا به ورڅخه وغواړي، تر هغه وروسته به روان شي. نهم، د ملګرو او د نور هغه چا سره چې په دغه سفر کې ورسره مخامخ کیږي ښه اخلاق به کوي، د چا د جنجال او ضرر رسولو تکلیف ورکولو څخه به ځان ساتي، د الله پاک ذکر به ډیر کوي، تر دغه وروسته به احرام پر هغه طریقه باندې وتړي کومه طریقه چې د احرام په بحث کې ذکر ده. لبیک اللهم لبیک.